امرالله صالح پاکستان یو ځل بیا امریکا ته دوکه ورکړه. سلام، وخت مو بخیر. د جمهوریت دولت لومړی مرستیال د پاکستان لخوا امریکا ته د شریف الله په نوم د یو هغه افغان داعشي سپارل ته په غبرګون کې چې امریکا او پاکستان یې پر کابل نړیوال هوایي ډګر د برید پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو د وژلو طرح بولي ویلي. پاکستان د ستراتیژیکي چلبازۍ ماسټر هیواد د امریکا ته یو ځل بیا دوکه ورکړه. نوموړي په خپل ایکس لیکلي امریکا د کابل نړیوال هوایي ډګر په ابي دروازه د 2021 کال د اګست 26 برید اصلي عاملینو سره حساب کولو جرأت نشي کولای. ښاغلي صالح وایي د دې پر ځای چې امریکا د دغه برید له اصلي عاملینو سره حساب وکړي، برعکس یې پخوانۍ ادارې ورته میلیارډونه ډالر واستول، خو اوس یې د ترهګرۍ ضد مبارزې امتیاز پاکستان ته ورکړ. نوموړي لیکلي د شریف الله په نوم دغه شخص 2019 کال په جولای کې د جمهوریت دولت د ملي امنیت ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی و او په دې عکس کې لیدل کېږي چې هغه مهال نوموړي رسنیو ته هم وښودل شو. د جولای په 15مه هغه نیول کېدل رسما اعلان شوی و. وړاندې امرالله صالح لیکلي شریف نومي شخص د 2020 کال د اګست تر 15 یا د جمهوریت دولت د سقوط تر ورځې پورې په زندان کې و، خو کله چې طالبانو کابل ته ننوتل هغه یې خوشي کړ او د اګست پر 26 د کابل هوایي ډګر په ابي دروازه کې یاد برید طرح او تنظیم کړ. دغه شکمن کس د 2020 کال په سپټمبر کې پاکستان ته وتښتېد او پاکستان یو ځل بیا هغه استعمال کړ او د روان کال د فبرورۍ پر 28 امریکا ته وسپاره چې د مارچ په 5 د ولسمشر ټرمپ لپاره د کانګرس په لومړۍ وینا کې هغه خبر ځای ونیو. ښاغلي صالح زیاته کړې چې بایدن اداره 2023 کال په د اپریل کې د شریف الله د وژل کېدو اعلان هم کړی و، خو د هغه بیا نیولو او د پاکستان لخوا سپارلو ثابته کړه چې بایدن ادعا ناسمه وه.